بسم الله الرحمن الرحیم. نن غواړو چې په اکټیو وایس او فاسټ وایس باندې نوی موضوع باندې خبرې وکړو. خو تر ټولو دمخه مهرباني وکړئ موږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ چې هغه د یوټیوب ادرس ده غزنی آنلاین ټیچ. څو اکټیو وایس اینڈ پاسیو وایس ده. اکټیو وایس اینڈ پاسیو وایس معلوم اوازونه او مجهول اوازونه. اکټیو وایس د فورم اف د ورب دغه اکټیو وایس چې ده د معلوم اواز چې ده غږ چې ده is the form of the verb دا د یو فعل شکل ده which shows the subject does or acts چې کوم عمل فاعل ترسره کوي، یعنی فاعل لخوا د صحیح فاعل لخوا یو عمل ترسره کیږي، یعنی معلوم فاعل به هغه کې موجود وي. چې کله یو معلوم فاعل پکې موجود وو یعنی د جملې په سر کې به سبجیکټ استعمال شوی وي او دا به اکټیو وایس جوړوي. ورپسې به همدغه کارکوونکی همدغه فاعل به یا ضمیر یا یو کارکوونکی شخص وي یا به یو څه وي چې هغې په اړه موږ خبرې کوو. خو کله چې موږ اکټیو وایس جمله استعمالوو په هغه کې به په خاص ډول دغه کوم فاعل چې ده فاعل به یو کلیر ګای وي، معلوم شخص به وي، په معنی واسطه به یو عمل ترسره شوی وي او د هغې نه وروسته به یو هغه فعل لګېدلی وي، هغه ورب به لګېدلی وي چې هغه ترانزیټیو متعدي فعل وي. متعدي فعلونه هغه فعلونه دي چې هغه مفعول ته ضرورت ولري. مفعول یعنی ابجیکټ ته ضرورت ولري. که چېرته په یوه جمله کې ابجیکټ نه و موجود، که چېرته په یوه جمله کې ابجیکټ نه و او که چېرته په یوه جمله کې ابجیکټ نه و نو په هغه وخت کې که لګېدلی نه و څه خبره نشته، یعنی ابجیکټ پکې موجود نه ده. نو په هغه وخت کې چې کله ابجیکټ نه و موجود نو ابجیکټ ته ضرورت و، نو په دا وخت کې موږ کولی شو چې اکټیو وایس فاسټ وایس جوړ کړو، د اکټیو وایس نه فاسټ وایس جوړ کړو. خو که چیرې په هغه وخت کې چې ابجیکټ ته ضرورت نه وي داسې فعل ولګېږي، یعنی انټرانزیټیو وي، غیر متعدي فعل وي، نو په هغه غیر متعدي فعل سره موږ نشو کولی چې اکټیو وایس او د اکټیو وایس نه فاسټ وایس جوړ کړو. نو فاسټ وایس موږ په هغه وخت کې د اکټیو وایس نه جوړوو چې په هغه وخت کې فاعل نه وروسته یو فعل لګېدلی وي، خو هغه فعل یا هغه ورب چې هغه ترانزیټیو ورب وي، یعنی مفعول ته ضرورت ولري، یعنی ابجیکټ ته ضرورت ولري. لکه دلته یو مثال ده I help to students. I help زه مرسته یا کومک کوم to students شاګردانو سره، زه د شاګردانو سره مرسته او کومک کوم. لکه دلته د هیلپ چې دا د ترانزیټیو ورب ده ورپسې شاګردانو ته ضرورت لري او د شاګردانو سره باید څه شي دغه استعمال شي، یعنی دا معنی چې دغه شاګرد باید په ابجیکټ کې استعمال شي. پلان ډول ده کله چې موږ یو سبجیکټ استعمال کړو، سبجیکټ نه وروسته فعل استعمال کړو، نو د فعل نه وروسته مفعول ته ضرورت ده، باید د فعل نه وروسته یو مفعول استعمال شي. لکه اوس څو فاسټ وایس ده. فاسټ وایس چې کله موږ ښیو په پاسټ وایس کې موږ غږیږو، هغې نه وروسته د دوړو ترمنځ بیا موږ ورسز ښیو، د دوړو ترمنځ بیا اړیکه ښیو، څه رقم کولی شو دوړو ترمنځ موږ یو څه د اکټیو وایس نه فاسټ وایس ته څه رقم کولی شو جمله وړو. خو اوله څو فاسټ وایس یعنی مجهول اوازونه کوم دي یا غږونه کوم دي is the form of verb دا د فعل یو شکل یو حالت ده which is subject receive some things کوم چې سبجیکټ ته یو څه رسیږي. ولته اکټیو وایس کې یو سبجیکټ یو څه ترسره کوي، په فاسټ وایس کې یو سبجیکټ ته یو څه رسیږي، د یو چا لخوا سبجیکټ ته څه رسیږي، یعنی سبجیکټ په خپله کارکوونکي ته ویلی کېږي، خو د یو چا لخوا د یو سبجیکټ ریسیو سم تھنګس چې سبجیکټ ته یو څه رسیږي or something is done to the subject یا یو څه یو عمل یو کور رسیږي چا ته سبجیکټ ته رسیږي یا فاعل ته رسیږي. نو دا چې دی دې ته موږ فاسټ وایس یا مجهول اوازونه یو. لکه یو مثال یو مخکې موږ وایو چې I help the students دا اکټیو وایس وه چې هغه کې کلیر سبجیکټ موجود و او ورپسې ترانزیټیو ورب موجود و، یعنې وروسته ابجیکټ یعنی فاعل موجود و. اوس راځو تشته همدغه مثال موږ اړوو چې شته فاسټ وایس ته students are helped by me. students are helped by me شاګردانو سره مرسته کیږي زما په واسطه، یعنی همغه خبره ده چې زه د شاګردانو سره مرسته کوم، خو دلته د سبجیکټ وظیفه شاګردان ترسره کوي، خو کوونکی د کار بیا هم زه یم، دلته کوونکی د کار فاعل بیا هم زه یم، ابجیکټ په ځای استعمال شو، یعنی ابجیکټ سبجیکټ او سبجیکټ ابجیکټ.
خو یو سبجیکټ ته یو څه رسیږي خو کوون کم سبجیکټ وي لکه students are helped by me شاګردانو ته مرسته کیږي یعنی شاګردانو سره مرسته کیږي زما په واسطه. اوس راځو بل مثال ته the book was read by me کتاب زما په واسطه ولوستل شو او که چیرې موږ همدغه جمله اکټیوایز تړو نو زه داسې یم چې I read the book ما کتاب ولوست ما کتاب ولوست او که چېرته پاس یواز تړو نو موږ داسې the book was read by me د کتاب زما په واسطه ولوستل شو. د کتاب دا سبجیکټ ده خو زما په واسطه لوستل چې شول زم بخپله یو سبجیکټ شول خو مات د لوستلو عمل ورسېدو. اوس څه د جنرل کوم پوینټس هغه نکتې چې دي اباوټ د فاسي وایس عامې کومې نکتې موږ چې لرو په فاسي وایس دي په اکټیو وایس خو همغه عادي جملې دي خو که چېرته موږ فاسي وایس تړو هغې دپاره موږ بعضې قاعدې اصول قواعد لرو هغه باید موږ په پام کې ونیسو. نمبر 1 جنرل پوینټس چې کوم دي اباوټ فاسي وایس دا یو داسې څه دي چې همغه کې موږ کولی شو څه نه څه لوسته ترېنه روړو د دغو نکتونه د دغو طریقونه خو موږ ډېرې طریقې لرو خو دغه څه نه څه عامې دي څه نه څه د موږ سره په جمله کې مرسته کولی شي. لکه نمبر 1 کې only transitive verbs can be changed to the fussy voice. only فقط موږ څه کولی شو فقط موږ ته متعدي فعلونه چې کوم دي کولی شو متعدي فعلونه موږ مخکې وهیل هغه فعلونه دي چې یو فاعل ته ضرورت ولري یعنی فاعل ته نه او چې ترانزیټیو هغه وربونه دي چې مفعول ته ضرورت ولري دا ترانزیټیو وربونه دي چې مفعول ته ضرورت ولري. نو اوس only transitive verbs can be changed to passive voice فقط متعدي فعلونه موږ کولی شو چې چاته یې وړو د فاسي وایس یا مجهول اوزونو ته یې وړو لکه افغانیار helps to students دا موږ معلومه خبره ده د اکټیو وایس دا ویلې چې افغانیار یو کوونکی د کار ده او helps مرسته کوي to students شاګردانو سره او متعدي فعل هم helps هم متعدي فعل چې ابجیکټ ته ضرورت لري. نو یو students are helped by افغانیار شاګردانو سره مرسته کیږي د افغانیار په واسطه سره یعنی افغانیار د شاګردانو سره مرسته کوي. بیا راځو بل مثال ته she arrived at 2 am ډېره ورسېده at 2 p.m. یا 2 am په 2 بجې یعنی دې راغله په 2 بجې نو دغه دلته کوم مفعول ته ضرورت نشته دا intransitive word د arrived نشو کولی چې فاسي وایس ته یې وړو نو موږ نشو کولی په دا حالت کې چې فاسي وایس یو حالت جوړ کړو. راځو دویمې برخې ته چې همغه یوه قاعده خو موږ ویله one transitive verb can changeable to the یا change to the فاسي وایس فقط متعدي فعلونه موږ کولی شو متعدي هغه فعلونه دي چې مفعول ته ضرورت ولري هغه موږ کولی شو چې بدل یې کړو څه ته فاسي وایس ته مشغوله وزنو ته. دویمه برخه یې موږ ښیو په دویمه برخه کې موږ یې یو object comes to subject but subject to object object مفعول چې دا comes to subject دا به موږ وړو subject په ځای ته مګر subject به وړو د مفعول ځای ته یعنی ځینې یې تایید او تبدیل کوي. لکه دلته موږ یو مثال کې یو ښه یو subject pronoun ده او ورپسې her object pronoun ده نو د هر به وړو تشته subject او subject به وړو object ده ټولو کوي لکه نوم وي که هر څه وي خو یوه خبره پکې مهمه ده چې که دلته په دغه ساحه کې object pronoun استعمال شوی و یعنی he was helping her که په دغه ساحه کې چې استعمال شوی و په دغه ساحه کې چیرې object یا مفعول یعنی مقصد دا معنی چې فاعلي مفعولي ضمیر استعمال شوی و په دغه ساحه کې نو په هغه وخت کې به د هر په ځای موږ په دغه ساحه کې هی لیږو په هغه وخت کې به د هر په ځای موږ په داسې حال کې هی لیږو یا که چېرته په داسې حال کې هر لیږدلی وي موږ به دلته شی لیږو او که چېرته په داسې حال کې هم لیږدلی وو یعنې ابجیکټ پروناون هم و نو موږ به دلته څه کوو په دغه ځای کې به موږ هی لیږو او که هر و موږ به څه لیږو شی لیږو سبجیکټ به شی لیږو او که چېرته موږ بیا همدغه هی مفعول ته وړو نو په دغه وخت کې به د هی په ځای موږ هم لیږو یعنی ضمیر به دلته چینجبل کیږي د سبجیکټ پروناون به ابجیکټ ته ووړي او ابجیکټ به سبجیکټ ته ووړي نو هر چې دا د هر دپاره موږ سبجیکټ پروناون شي لرو او د هی لپاره موږ ابجیکټ پروناون څه لرو هم لرو. اوس نو he was helping her اوس څه دا چې کله موږ وړو د هر په ځای موږ شي لیکو she was being helped by him
اوس یو he was helping her هغه مرسته کوله د دې سره هغه مرسته کوله د دې سره اوس که څو دغه هر په ځای موږ دلته شي ولیکلو او دا هی په ځای موږ دلته هم ولیکلو ویلي subject to object object to subject she was being helped by him دی سره مرسته کېدله د هغې په واسطه دی سره مرسته کېدله she was being helped by him دی سره مرسته کېده د هغې په واسطه یعنی هغې د دې سره مرسته کوله اوس څه نمبر 3 رولز ته د دې مې قاعدې ته we always use past participle form of verb همیشه مونږ په اکټیو وایس کې د اکټیو وایس نه پاسیو وایس ته چې کله مونږ یوه جمله لړو یا اړوو په هغه وخت کې مونږ فاست پارټیسیپل فورم د یو فعل لیږو یعنی باید په دا وخت کې فاست پارټیسیپل فورم استعمال شي اوس لکه third form اپ مونږ استعمالو second form اپ مونږ استعمالو او ورپسې مونږ کله چې یو حالت جوړو نو همیشه باید په فاست وایس کې فاست پارټیسیپل فورم د فعل استعمال شي نمبر 4 The general formula for passive voice is په مومن کې عامه فرمولا چې دو هغه سیستم فرمول چې کوم ده د هغې د passive voice دپاره دا ده بی پلس پاس پارټیسیپل حالت مخامخ لري بی چې کله لګیږي بی نه مراد ام آر ایز یعنی ټو بی دي ټو بی شتون وربونه دي ام آر ایز واز ور بین بینګ دا وربونه دي دا باید څه وشي دې په استعمال سره موږ پاسیو وایس جوړو که دا نه وي په هغه جمله کې موږ بیا پاسیو وایس نشو یعنی په هره جمله کې څه مهم دي بی پلس پاس پارټیسیپل سره دا مهم ده ډېر مهم ده نمبر 5 کې we use been in a perfect tenses in passive voice موږ استعمالو بین ام یو ټو بی دا فقط موږ پرفیکټ ټینسو کې استعمالو پرفیکټ ټینسونه نو پرفیکټ هغه ټینسونه یا تیر کامل زمانه وي یا حال کامل زمانه وي بشپړ زمانه وي په هغه کې مکان موږ بین استعمالو او ورپسې نمبر 6 کې we use being you being da we use being for progressive tenses in passive voice موږ استعمالو د being چې دا for progressive tenses کې یعنی په جری زمانو کې موږ دا بینګ چې دا بیا کارو دا بیا موږ په جری زمانو کې کارو او بینګ چې دا موږ پرفیکټ ټینسو کې کارو او بینګ موږ په جری یا کنټینیوس ټینسونو کې سرګي کوو په پاسیو وایس حالتونو کې استعمالو او ورپسې نمبر 7 قاعده چې دو preposition by is used to be for agent دغه preposition چې دا دغه preposition چې بای کوم دا د بای preposition دغه د بای preposition مونږ د چا سره استعمالو دغه همیشه د ایجنټ هغه سبجیکټ ویل کېږي چې د اصلي سبجیکټ څخه یعنی اډوره په اکشن وي خو د مفعول په حیث استعمال شوی وي یعنی هغې سره مونږ څه کوو هغې سره باید د هغې نه مخکې مونږ چې استعمال کو بای استعمال کو لکه دلته مونږ یلی دي دغه حالتو کې مونږ یلی دي بای هیم دغه د ایجنټ شو هم دې نه مخکې مونږ بای استعمال کړلو او ورپسې دغسې دلته حالتونو کې مونږ استعمال کړي دي په هر یو حالت کې مونږ په پاسیو وایس حالتونو کې بای می دا مونږ استعمالو بای می او ورپسې بای افغانیار او ورپسې دغسې کوم حالتونه چې مونږ جوړ کړي دي په دغه کې مونږ د ایجنټ څخه مخکې بای استعمالو دا څو قاعدې وي دا ډېرې مهمې دي پاسیو وایس لپاره اوس راځو تشته اوس راځو د هغه حالتونو ته چې کله مونږ په پاسیو وایس اکټیو وایس په کوم زمان کې جوړ کو هغه مونږ راو بیا پاسیو وایس ته د کومې د یوې زمانې نه بلې زمانې ته مونږ څه رقم کولی شو چینج کو که چېرته مونږ داسې وکړو چې اکټیو وایس حالت مونږ لرو یوه زمانه کې مونږ لیکلی ده څه رقم کولی شو چې مونږ یې دویمې زمانې ته یعنې هغې سره مربوطه کومه زمانه کومه فرموله ده باید کومې فرمولې ته یې مونږ وړو د کومې فرمولې په واسطه سره مونږ د یوې زمانې نه فاسي وایس جوړ کړو اکټیو وایس وي په یوه زمانه کې مونږ اکټیو وایس ولیکو هغه مونږ څه رقم کولی شو چې فاسي وایس ته د کوم فرمولې په واسطه سره وړو لکه اوس زه دلته یم که اکټیو وایس ټو فاسي وایس with tenses اکټیو وایس چې دا د فاسي وایس ته خو په زمانو سره د زمانو په سټرکچر سره یوه زمانه کې مونږ یو رقم حالت ولیکلو یوه جمله مو ولیکله هماغه جمله مونږ څه رقم کولی شو چې فاسي وایس ته یې وړو هغه فرمولې ته ضرورت لري هماغه فرموله مونږ دلته لرو نمبر 1 simple present tense په حال ساده زمانه کې مونږ څه کوو کله چې مونږ فاسي وایس جوړو to be به موجود وي د to be سره پاس پارټیسیپل حالت وي بس to be MRS
د دې رقم ټو بي ام ار اس د دې نه یو وی هغه نه ورسته بو فاست پارټیسیپل لکه زه یم I write a letter I write a letter دا په سمپل پریزنت ټینس کې شو I write a letter اوس که چېرته مونږ د فاست وایس تړو زه داسې یم the letter is written by me The letter is written by me. خو په ټولو کې چې کله موږ مثالونه جوړو ډېرې زمانې دي دلته شپږ زمانې موږ لرو که په ټولو کې مثالونه هم جوړو شرحه کوي ویډیو ډېرېږي نو زه سټرکچر یې فارمولې یم تاسو کولی شئ په باندې خپله یو حالت پې جوړ کړئ او که بیا نه پوهېږئ نو کمنټ کې موږ ته پوښتنه پرېږدئ انشاءالله په تفصیل سره به د فارمولې هم ته ولیکم او د دې فارمولو به د هر یوې فارمولې سره به یو مثال هم ته ولیکم یو مثال به درکړم لکه سمپل پریزنت ټینس کې باید فاست وایس کې موږ ټو بي پلس فاست پارټیسیپل فورم ولرو او په پریزنت کانټینیوس ټینس کې موږ باید څه وکړو کله چې موږ پریزنت کانټینیوس ټینس اکټیو وایس پاسیو وایس تړو نو په پاسیو وایس کې ټو بي being past participle باید استعمال شي to be باید موږ استعمال کوو نو څه باید being استعمال کوو یعنې وروسته باید past participle استعمال کوو نو مطلب کې simple past tense نه چې کله موږ active voice passive voice تړو نو passive voice فارمولې ده فارمولا یې ده to be fast یعنې واز past plus past participle past participle موږ په وخت کې لګو چې کله to be fast was ولګېږي هغې نه وروسته موږ fast participle فورم ولګو نو دې نه به موږ د simple past څخه موږ څه جوړوو د simple past څخه به موږ fast voice یعنې active voice جملې څخه موږ passive voice جوړوو نمبر 4 کې past continuous tense چې کله موږ استعمالوو په fast continuous tense کې موږ active voice یوه جمله ولرو نو هماغه چې موږ passive voice ته چینج کوو to be past خلک به لګو was were او هغې نه وروسته به being لګو هغې نه وروسته به past participle فورم لګو د فعل او ورپسې پنځم حالت کې پنځمه جمله زمانه کې که چېرته په سمپل فیوچر ټینس کې موږ وړو اکټیو وایس پاسیو وایس ته وړو نو فاسي وایس فارمولا یې د ویل شال د ویل شال نه به یو د خولې کوم یو چې د خولې که ویل یو که شال وي هغې نه وروسته به بي او فلاس پاس پارټیسیپل او بي موږ پېژنو بي همدغه حالت ده د کوم چې د همدغه حالت نه استعمالېږي نمبر 6 فیوچر کنټینیوس ټینس چې کله موږ راتلونکي جاري زمانه چې کله موږ پاسي وایس تړو اکټیو وایس نه فاسي وایس ته موږ به څه کوو په پاسي وایس فارمولې ده ویل شال نه به یو د خولو بي به د خولو او د بي نه وروسته به بینګ د خولو پلس پاس پارټیسیپل حالت به جوړو او که چېرته داسې وه چې دغه په سټرکچر نظام نه فهمیدی کومه ستونزه پکې وه جملې یعنې مقصد یو جمله د په اکټیو وایس پاسیو وایس کې شرحه شي کمنټ کې یا مسنجر کې مو ته شخصا میسیج وکړئ په هر یوه زمانه نه مو زه په پاس پارټیسیپل فارموله هم ته ولیکم تاسې به کولی شئ چې په عادي ډول سره په ډېر عادي ډول سره تاسې اکټیو وایس پاسیو وایس ته وړوئ په ډېر عادي ډول سره او یوې زمانې سټرکچر به هم درته لیکم او د یوې زمانې ترتیب اصول به هم درته ښیم او تاسې بیا کولی شئ چې په ډېر اسانۍ سره په ډېرې اسانۍ سره تاسې یوه د اکټیو وایس نه پاسي وایس ته وړوئ او که چېرته موږ په حال ساده زمانه نه خبرې وکړو اکټیو وایس نه پاسي وایس هغې نه وروسته بیا په جري نه هغسې داسې په سیده شو او 12 زمانې کومه کې سمون خوري هماغه هغې څخه شرحه کړو یوه زمانه به موږ تاسو ته انشاءالله جوړوو خو کمنټ کې تاسې پوښتنه پرېږدئ او یا په مسنجر کې یا ورپسې کوم ایمو آی ډي خلکو سره شته ټولو نفر انډیوالانو زده کوونکو سره شته کولی شئ په هماغه کې میسیج پرېږدئ په همدغه یوټیوب چینل کې موږ ته کمنټ پرېږدئ او د هغې مطابق به زه ویډیو درته جوړوم په تفصیل سره به آرام شرحه کوم دې ته یعنې په دقیق ډول سره او که دغه حالتونه موږ وښیو دا موږ تیز دې په خاطر ویل چې موږ دلته ویډیو ته نظر کوو ویډیو بیخي ډېرېږي د دې په اړه زده کوونکو پوښتنې کولې چې موږ ته په اکټیو وایس پاسي وایس نه وغږېږه یعنې مطلب په ټولو هر یو حالت باید زر شرحه شي خو نه کېږي ویډیو بیخي ډېرېږي ولته سیز لوړېږي موږ شاګردان هم په نظر کې نسو نو هغه ویډیو هم په نظر کې نسو ډېره حادثه کېدونه شي زده کوونکي خو که چېرته یوه زمانه غواړئ کمنټ پرې خوا شئ او په هماغه کمنټ کې انشاءالله تاسو ته ځواب درکوم او ورپسې مهمه خبره دا ده مهمه خبره دا شوله چې تاسې تر ټولو دمخه باید موږ د یوټیوب چینل چې کوم نه سبسکرایب کړئ او ورپسې موږ سره په دا ویډیو کې محترم حاجي صاحب
چې زه ورته ممتاز اصلي نوم یې ممتاز زوید حاجي صاحب نه یم. نو دغه حاجي موږ سره ډېره مرسته کوي په دغه ویډیو کې مخه ته ویلوډ ده. نو دغه موږ سره په د تلیفونه کې د سیستم کې د کمرې په سیستم کې موږ سره کوماخ کوي کله کله چې دغه بورډ باندې لیکل اضافه شي نو هغه حاجي محترم بیا موږ ته د کمرې دې خواته ای خواته کول د بیا د حاجي محترم وظیفه ده. د حاجي محترم چې ډېر مین نه زوی ته یم مونې ډېر ګران ده. نو بس ښه وخت ولرئ، ښې شېبې ولرئ، ښه وخت دې ته غواړم. د راتلونکي ویډیو دپاره بس په تمه واوسئ. انشاءالله تاسې کمنټونه پرېږدئ، هغې مطابق که یو د سمپل پرزنټ ټینس یو حالت غواړئ او که د پاست ټینس غواړئ اکټیو وایس نه پاسیو وایس نه کوم حالت د زمانې تاسې غواړئ چې اکټیو وایس نه پاسیو وایس ته وړئ او په تفصیل سره تاسې ته مسلسل ډول انشاءالله زه شرح کوم. بس ښه وخت ولرئ، ښې شېبې ولرئ. مننه له لیدلو او د سبسکرایب څخه مو.